بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د ټاسک بار پراپرټي باندې خبره کوو. ټاسک بار له ماوس راوړو او رائټ کلیک کوو. دلته موږ سره یو مینیو راکوي چې دغه پاسنی کمانډز مونږ په مخکینی ویډیو کې ویلي. اوس راځو پراپرټي ته. پراپرټیز باندې کلیک کوو. په دې کې موږ سره اولنی اپشن دی لاګ د ټاسک بار. نو دا اپشن مونږ مخکې وویل دلته چې ټاسک بار باندې رائټ کلیک دلته هم راغلی دی او دلته یې دوباره راوستي. نو دواړو کار یو شی دی. ورپسې راځو اټو هایډ د ټاسک بار. تاسو ګورئ دا ټاسک بار موږ سره شو دی. که زه دا موس دی ټاسک بار ته ویسم یا موس تیجي که موږ سره ټاسک بار ښکاري، که تاسو دغه ټیک مارک ولګوئ اپلای ووهئ، ګورئ موږ سره دا ټاسک بار هایډ شي پټ شي. خو چې کله ورته موس راوړئ بیرته شو شي. بیا چې موس ترې لرې کړي څه شي هایډ شي. نو غواړئ چې تاسو دغه ټاسک بار موږ سره هایډ وي. نو ګورئ تاسو دا ټیک مارک چې موږ ولګوو نو موږ سره ټاسک بار هایډ شي. چې موس ورته راوړو واپس څه شي شو شي. بیا چې موس ترې لرې کړئ تاسو هغه هایډ شي. غواړئ چې دا دې همیشه شو کېږي موږ سره، یعنې شو دې وي دا ټیک مارک واپس څه کوئ تاسو لرې کوئ اپلای ووهئ. بعضې اوقات داسې شي وي چې دا ټاسک بار بره تللی وي داسې او دلته تاسو دا ټیک مارک لګېدلی وي اټو هایډ د ټاسک بار. اوس دا ټاسک بار زه پاس وړم دلته مثال. نو ګورئ پاس موږ سره هایډ شو. یو کس وایي چې ټاسک بار ما سره اټو هایډ دی ورک دی نه ښکاري، نو تاسو اکثره دا لاندې موس راوړي باټم ته راوړي وی دلته خو ټاسک بار نشته دی. نو بیا تاسو مجبور استئ چې دغه موس تاسو څلور واړه طرفونو ته ویسئ. کیدای شي بل طرف ته موف شوی وي، دلته نشته، ښي طرف ته چپ طرف ته پاس یو ځینې یو ځای کې به دا ټاسک بار تاسو سره پیدا شي. بیا پې همدلته رایټ کلیک کړئ راشي دلته اټو هایډ نه ټیک مارک لرې کړئ او اپلای کړئ. دوباره به تاسو سره بیا دورې کېږي، مطلب شو به وي تاسو سره. ورپسې دی موږ سره یوز سمال ټاسک بار بټنز. دغه ګورئ دا ټاسک بار باندې چې کوم پروګرامونه موږ پین کړي دي دغې ته ویلی شي ټاسک بار بټنز. که غواړئ چې دا اوس غټ دي، که تاسو غواړئ چې دا سمال شي ټیک مارک ولګوه اپلای ووهه ګوره سمال شي موږ سره. که دوباره ټیک مارک لرې کړي اپلای ووهئ نو واپس څه شو غټ شو، یعنې لارج شو موږ سره. بل موږ سره د ټاسک بار لوکیشن آن سکرین. نو یو خو تاسو ته طریقه ما وښوده چې کله لاک نه وي موږ سره ټاسک بار نو موږ ټاسک بار باندې لیفټ کلیک کوو او ډریګ کوو یا کش کوو یو طرف ته بل طرف ته نو ځي. بل دې ځي نه هم تاسو کولی شئ. اوس ګوره باټم کې دی موږ سره لیفټ چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته ټاپ پاس. زه هم پاس ویسه ټاپ مې انتخاب کړو اپلای چې څنګه وهم ټاسک بار پاس راغی موږ سره. که لیفټ ته غواړئ لیفټ ته ویسئ، لیفټ انتخاب کړو اپلای ووهه لیفټ چپ طرف ته لاړو. که غواړئ چې تاسو بیرته باټم ته راوړئ باټم انتخاب کړئ اپلای ووهئ بیرته واپس باټم ته راشي. ورپسې دغه ټاسک بار بټنز دي دی مبارک خبرې دي. کې وګورئ درې خبرې دي موږ سره. آلویز شو، آلویز کمباین، هایډ لیولز بل دی، کمباین وین ټاسک بار از فل او بل دی نیور کمباین. ګورئ هر یو پروګرام چې موږ خلاص کو هغه د یو آیکن په شکل موږ سره ټاسک بار کې راځي. ګورئ زه راځم وینډو بټن هم او دلته لیکم ورته ورډ. دغه ورډ پروګرام زه خلاصوم اوپن شو. تاسو ګورئ د یو آیکن په شکل موږ سره په ټاسک بار کې دلته راغی. زه راځم د دې یو څو نور فایلونه خلاصوم. نو کنټرول نیسم ان وهم 1 2 3 4 5 یو 15 فایلونه ما خلاص کړ. تاسو چې موس راوړئ ګوره 15 فایلونه ما خلاص کړي دي او مخکینی سره شپږ راځي. او دلته وګورئ په دې ټاسک بار کې موږ سره از یو آیکن ښکاري، مطلب کمباین شوي دي، یو د بل له پاسه راغلي دي. که تاسو غواړئ چې دا دې سیپریټ راشي ځان له ځان له دې راشي نو تاسو به راشئ ټاسک بار ته او دلته به ورته انتخاب کړئ چې نیور کمباین اپلای چې ووهئ. ګورئ ځان ته راغی. که به دا دریم اپشن تاسو واخلئ کمباین وین ټاسک بار از فل یو ځای کوي، خو چې کله ټاسک بار څه شي ما سره فل شي. نو اوس ګورئ زه د ورډ پروګرام یو څو دانې زه 15 موږ سره ډېر دي، مطلب ټاسک بار فل دی ځکه کمباین شوي دي. که زه یو ډیلیټ کړم بل ته ډیلیټ کړم ګوره دوه مې ته ډیلیټ کړم نو ځای پیدا شو په ټاسک بار کې واپس څه شو ځان له شو. او که دې کې تاسو واپس بیا کنټرول ان ووهئ نو بیرته څه شو واپس کمباین شو. نو کمباین وین ټاسک بار از فل کار دا دی چې کله ټاسک بار کې ځای وي خو ځان له ځان ته به وي، که چېرته ځای پکې نه وي فل شي بیرته به څه شي واپس کمباین به شي. ښه راځو کسټمایز ته. د کسټمایز نه مخکې دغه باندې کار کوو. دغه اپشن دا پاس اپشن چې دی موږ سره شو وینډوز سټور اپس آن د ټاسک بار. دغه اپشن یې دلته ورکړی خو موږ سره کار نه کوي. ګوره که دلته ټیک مارک ولګوم اپلای وهم نو ما سره باید سټور اپ دلته راشي، خو سټور اپ دلته شته دی. ګوره دا مخکې نه پین شوی دی. که زه دې نه ان پین کړم ګوره او دا ټیک مارک لګېدلی وي که نه وي لګېدلی په دې باندې څه افیکټ نه کوي. ګورئ که زه ولګوم باید موږ سره سټور اپ دلته راشي خو رانغی. سټور اپ به تاسو کوم ځای نه راوړئ وینډو بټن به ووهئ سټارټ سکرین ته به راشي او په دې کې به تاسو وګورئ چې سټور اپ موږ سره دغه دی. رایټ به پې کلیک کړئ همدلته اوس به والئ پین ټو ټاسک بار. دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې سټور اپ اپلیکیشن په دې ټاسک بار کې راوړئ. نو دغه کمانډ موږ سره دلته جوړ کړی دی خو کار نه کوي.
هغه ځینې تاسو راوړلی شي. که غواړئ چې بیرته یې انپن کړئ رایټ کلیک کړئ انپن this program from taskbar کلیک کړئ ختم شو. ورپسې د مو سره you speak to preview the desktop when you move your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar. دلته یو بټن د مخکې په تیر ویډیو کې ما په تاسو ته خبره وکړه چې په دې کلیک کې څومره پروګرامونه تاسو خلاص کړي بیا ټول په یو مینیمایز کیږي. دې ته شو ډیسکټاپ بټن وایي د ټاسکبار په دې اند کې ښکاري نه خو چې کله په لیفټ کلیک د زور نشي ګوره د اوږده بټن ده. دې له چې تاسو کله ماوس ویسئ باید ټاسکبار درته وښیي ټاسکبار درته شو کړي ته دلته تاسو ماوس ویسئ. اوس وګورئ موږ سره ټاسکبار نه شو کوي ځکه چې دا ټیک مار نه دی لګېدلی. یو پریویو د ډیسکټاپ درته ښیي. اوس چې ماوس کله راوړئ تاسو ګوره ډیسکټاپ پریویو ښیي. کله چې ماوس دی نه دی خوا کوي واپس هماغه کوم پروګرام چې تاسو خلاص کړی هغه ښکاري. د دې شارټکټ دی موږ سره وینډو کاما وینډو ونیسئ کاما ووهئ ګورئ ډیسکټاپ ښکاره شو. خو وینډو بټن به تاسو پریس نیولی وي چې کله وینډو بټن پرېږدئ تاسو هغه کوم پروګرام چې تاسو خلاص کړی وي هماغه به در سره شو شي.